د سپیڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمند لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. ویټامین قوت د پیاز او د رومیانو او ټماټرو په مقابل کې استعمالوي سي، لاره ورته بنده کړي. دا اوس کوم منطق ده؟ دا د چا په ګټه ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سخت څرګندونې. امیر خان متقي وایي افغانستان لیونی نه دی چې د ټي ټي پي په لیږدولو سره د پاکستان غم خپل کور ته راوړي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې دا د افسوس وړ ده چې یو اټومي هیواد خپل ځواک د مهاجرینو مسافرینو په وړاندې کاروي. د جرمني په بون کې د افغانستان د قونسلګرۍ د خدماتو بیا پیل. د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر ویلي چې په بون کې د افغانستان قونسلګرۍ نن بیا پرانیستل شوه او مراجعین کولی شي چې له دې قونسلګرۍ څخه خدمات ترلاسه کړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرانس کې د افغانستان د استازي د نه بلنې په اړه نیوکه کړې ده. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي څانګې مشر وایي چې اسلامي امارت په دې غونډه کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی درلود، خو د کنونسیون په پلي کولو کې د افغانستان حقونه له پامه غورځولي دي. بشپړ خبرونه زه یوسف خان لالی یم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو د ناکامۍ لامل د پاکستاني لوري غیر معقول غوښتنې چې پکې د تحریک طالبان د غړو افغان خاورې ته لیږدول شامل دي ښودلي دي. ښاغلي متقي په پاکستان کې نورې ډلې د پاکستان داخلي ستونزه ګڼلې او له اسلام آباد څخه یې غوښتي چې په هغه هیواد کې د امنیت ځای پیښو پړه په افغانستان ونه چوي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې پاکستان به په هغه هیواد کې د هیڅ مخالفې ډلې سره په خبرو اترو کې برخه وانخلي او له افغانستان څخه یې غوښتي چې په جدي توګه له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. ویټامین قوت د پیاز او د رومیانو او ټماټرو په مقابل کې استعمالوي سي، لاره ورته بنده کړي. د افغانستان او د پاکستان پوځي رژیم ترمنځ د خبرو اترو له ناکامۍ 2 ورځې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په کابل کې د ډیپلوماټیک موسسې د تخصصي روزنې د 5م پړاو د فراغت په مراسمو کې د خبرو اترو د ناکامۍ پر د اسلام آباد غیر معقولې غوښتنې وبللې. د بهرنیو چارو وزیر وویل پاکستاني لوري له افغان مذاکراتي ټیم غوښتي چې د ټي ټي پي غړي افغانستان ته انتقال کړي او تضمین ورکړي چې په هیواد کې به د امنیت ضد هیڅ پیښه رامنځته نه شي. چې د پاکستان استازو په مذاکراتو کې ځینې هغه وړاندیزونه او غوښتنې لرلې چې هغه د عمل وړ نه وي، هغه معقولې نه وي. د مثال په ډول د دوی غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې په پاکستان کې به بیا امنیتي پیښه نه کېږي. نو آیا موږ د پاکستان د امنیت ذمهوار یو؟ آیا موږ هلته 16 ساعتې پوځونه لرو؟ ښاغلي متقي وویل چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او له پاکستاني غوښتل چې د خپلې نامنۍ او کورنۍ ستونزې پړه پر افغانستان ونه چوي. نوموړي د افغان کډوالو مسافرینو سوداګرو او له سیاست سره د سوداګرۍ تړلو په اړه د پاکستان د پوځي رژیم پر چلن هم نیوکه وکړه او له دې هیواد یې غوښتل چې د ستونزو د حل لپاره له ډیپلوماټیکې لارې کار واخلي. د افسوس وړ خبره ده یو هیواد، یو حکومت، یو پوځ چې ځان ته اټومي قوت وایي، ځان ته یو پرمختللی پوځ وایي او بیا دغه قوت چې استعمالي په چا استعمالي؟ په مهاجرونو باندې استعمال کړي، له کورو یې راباسي، ماشومان یخ ته اچي، بندیخانې پرې ډکوي، په مسافرو، په مریضانو، په تجارانو لارې بندوي. اټومي قوت د پیاز او د رومیانو او ټماټرو په مقابل کې استعمالوي سي، لاره ورته بنده کړي. له بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ډاډ کړی چې د هیواد پلاوی د خبرو اترو مخه نیسي او ویلي دي چې اسلام آباد به د خپلو اتباعو د امنیت د ډاډمنولو لپاره هیڅ هڅه ونه سپموي. په مطبوعاتي اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې پاکستان به په هغه هیواد کې د هیڅ وسلوالې مخالفې ډلې سره په خبرو اترو کې ونډه وانخلي. په ورته وخت کې ایران یو ځل بیا په هغه هیواد کې د خبرو اترو د نوي پړاو پیلولو او د صلح هوکړې ته د رسیدو لپاره د منځګړیتوب لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ. تمام کشورهای جهان باید بداند که افغانها جنگ نمیخواهند، صلح میخواهند، مثل که امارت اسلامی افغانستان برای تمامی کشورهای همسایه منطقه و جهان اعلام داشته است که ما
با تمامی آنها سیاست متوازن میخواهیم و خاک ما بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. ولی اگر بعضی از کشورها مثل پاکستان از بازارانشان پول به دست آورده باشد و قصدا میخواهند که با ما جنگ نمایند، باز جواب دندانشکن را مثل که با پدر و پدرکلان آنها که انگلستان و امریکاست دادیم، با آنها نیز خواهد جواب دادیم. د یادونې ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ وویل چې نوموړی برافانه اونۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د حل لپاره اسلام آباد ته یو لوړپوړی پلاوی واستوي. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم د ترکیې له دې اقدام هرکلی وکړ او د سولې د یوې هوکړې هیله یې څرګنده کړه. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ صاحب. اندړ صاحب ستړی مه شئ، وخت دې په خیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. اندړ صاحب، ښاغلي متقي یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د پاکستان داخلي ستونزې دي او ځکه مذاکرات ناکام شول چې د پاکستان لوري غوښتنې غیر معقولې وي. فکر کوئ چې پاکستان په دا ډول ډیپلوماسۍ سره، په دا ډول سیاست سره غواړي څه ثابت کړي؟ د ستر سیکټم په نامه ښاغلی سبحان الله تاسو ته او خپل لرو بر افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لومړی خو باید ډېره زیاته مننه وکړم د یو افغان په توګه چې ښاغلي امیر خان متقي د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د افغان او د پاکستان لوري هغه ناسته چې په ناکامۍ سره سرته ورسېدله ښه وضاحت یې ورکړ، ټول اړخونه افغانانو ته اعلان کړل او ایله منو چې په راتلونکي کې هم مخکې له هغه کله چې داسې ناسته شي د افغانستان د ټولو رسنیو څخه استازي یا ژورنالستان ځان سره بوځي او دا موضوع باید نړیوال ته او افغانانو ته مخامخ روښانه شي. د پردې تر شا باید د افغانانو خبرې نه وي، ځکه چې موږ ملامت نه یو او دا پاکستان ده چې په 50 کلو کې زموږ په هیواد کې دننه اور برکړی ده او پروژې عملي کړي، کمیشنونه اخیستي دي او بیا په وروسته زموږ هوایي حریم نقض کړ. دا دوی و چې مذاکراتو غوښتنه کول، موږ څه ملامت یو؟ موږ خو په دوی باندې یرغل نه کړی، دا دوی دي چې دوی زموږ کډوال ځوروي او زموږ د تجارانو مالونه دروي او موږ ته خنډونه جوړوي. په نړیوال سټیج کې موږ بدناموي، د افغانستان په اسلامي امارت تورون لګو. راځم ستاسو پوښتنې ته ګورئ، دا یوازې غیر معقول نه وي د پاکستان غوښتنې، دا د پاکستان استازو اول خو د جرګې او د مرکو د مذاکراتو په پرنسپونو په آدابو نه پیدل بدمعشي کوله او غیر مشروع غوښتنې دي. خو له بلې خوا چې ورته وګورو پاکستان وښودله چې تر ټکه او مالګري او کشمیر زموږ خاوره ده او دوی وویل چې راځئ د خپل خلک هم امنیت کوي. دوی موږ ته د خپل خاوره کې را تسلیم کړي، موږ به خپل خلک لکه په افغانستان کې امنیت راغلی امنیت وکړو. افغانان باید خوشحاله شي چې پاکستان خپله کمزوري په دې هکله اعلان کړه چې دا خاوره هم زموږ ده، دا خلک هم زموږ ورونه دي، موږ یې باید امنیت ونیسو. خو په دا ډول نه چې یو د شکلکي د ډیورنډ کرښې وخت پوره شوی ده او دوی باندې حاکمیت چیرې زموږ ورونه به ضروري دي، دوی پولیس استخباراتو پوځ باندې عملیاتونه کوي. نه، زموږ خاوره را تسلیم کړي، وروسته له هغه به موږ خپل خلکو سره خبرې کوو د ورور په شان او هلته به یو امنیت راځي. مګر داسې نشي کېدلی چې دوی اوس له موږ نه غوښتنه کوي. بله، اندړ صاحب، دلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به له کومې ډلې سره خبرې اترې هم ونه کړي، خپله د خبرو اترو نه کړل یا هم د ډیپلوماسۍ نه کارول یا هم د میز شاته نه کېناستل، څومره د یو هیواد په تاوان تمامېدلی شي؟ پاکستان خو په تاوان کې تر ستوني غرق ده، امنیتي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي وضعیت خراب ده، سیاسیون سره جوړ نه دي. د امریکا ته هم بې اعتباره شوی ده، خپل پلار او نیکه ته بې اعتباره شوی ده، انګلستان او امریکا له هند سره امنیتي او دفاعي تړون امضا کړ. د پاکستان اقتصاد خرابه ده، بلوچستان مخامخ جهاد یې کړی، پښتانه د ښاغلي منظور پښتون په مشرۍ انقلابونه کوي، سندان ناراضه دي، خپل پنجابیانو کې جنبشونه جوړ شوي دي. نو پاکستان ورخطا ده. کنه ښاغلي زلمي خلیلزاد اعلان وکړ چې تاسو په ځای دې چې د اسلامي امارت د افغانستان سره یې د خپلو مخالفینو سره وکړئ، دا تاسو په ګټه ده. خو پاکستان لکه یو څوک چې اوبه ویسي په خپله ګټه او تاوان نه ده خبر او هرې خواته لاس اچوي. کنه د دوی خبرې اترې دوی په ګټه تمامېږي. خو
بیا وایم په کراتو موږ ویلي چې پاکستان له امریکا او له نورو بادارانو نه پیسې ترلاسه کړي، غواړي چې ډېر کوښښونه وکړي چې داعش افغانستان ته رانباسي. کله چې د افغانستان د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا وټکول شول، مخه ډب شوله، او دوی غواړي چې مرکزي اسیا او شرقي اروپا او روسیې او چین ته داعش وړاندې کړي. مخه نیول شوې ده، اوس غواړي چې مخامخ جګړې شروع کړي، بمبار شروع کړي، غواړي چې دلته جګړه راولي افغانستان ته، او دلته د روسیې، چین، د هند، د ایران پښې رانږدې سي، او دوی بیا ګټي کې افغانان به په اورونو کې سوځي. پاکستان پیسې اخیستې ارامه نه کړي، نه مذاکرات پیژني او نه مذاکرات ته احترام کوي، او نه دوی دا حق لري دا غوښتنه کوي. خو چیرې د ملګرو ملتونه، د امنیت شورا، د نړیواله ټولنه دغه چې ورته ونوایي ساحل غم وایي د مړ سترګې کوربه هېوادونه لکه قطر، سعودي عربستان او ترکیه ولې خپل غږ رسونه ګنجګي؟ ولې د پاکستان ملامتي نړیوال ته نه وایي؟ ولې نه جګوي؟ ولې ملامتي نه وایي اندر صاحب؟ دا دومخه سیاست کې دوی د دغه میانجګري په اساس د افغانستان په سر باندې دوی کریډیټونه اخلي، لکه ترکیه چې د اوکراین سوله او میانجګري کوله، تر اوسه پورې جګړه روانه ده. موږ مننه کوو چې دوی دا کړنه ترسره کړه، موږ هلته مذاکرات وکړو. خو اوس د خپل غږ جګي، دوی ښه خبر دي چې افغان نور هېڅ ملامت نه وو، د هغو افغاني او اسلامي آدابو نه کار واخیسته، ډېرې ښې خبرې وکړلې. د پاکستان ټول خبر دی په ارامه وګورئ، خو پاکستان بدماشي کوي، د ترکیه، د قطر، دا ولې خپل غږ په ډېرې بخښنې سره اندر صاحب، تاسو فکر کوئ چې حتی دغه منځګړي هیوادونه لکه ترکیه او قطر هم د پاکستان سره د پردې تر شا ملګري دي؟ ملګري نه دي، خو د افغانستان د پرمختګ نه غواړي. دغه اسلامي هیوادونه هم اکثر غلامان دي. که موږ وګورو قطر ډېر وړوکی هېواد، 2 میلیونه نفوس لري، د امریکا ستراتیژیک ملګری دی، خامخا به د امریکا ستراتیژي دلته پلي کړي. او داسې ترکیه چې د ناټو غړی هېواد ده او نیم په اروپا کې پروت، نیم په اسیا کې، دوی هم کوشش کوي چې هم دري متل بیا یادومه چې هم به میخ بزنم بنال، هم غواړي چې ځان د اسلامي هېوادو مشر کړي، ځکه سعودي عربستان خپل هغه د مشر ورور حیثیت د لاسه ورکړی ده. نو دوی غواړي چې په سیمه کې دوی نوم لري ترکیه، مګر دا په دا شان نشي کېدی چې دوی د پاکستان خوا ونیسي. باید اوس یې په زغرده اعلان کړی وای چې پاکستان څومره ملامت ده، نړۍ ته ویلي وای، او د افغانستان د لوري باید هغه صفتونه چې لازم باید کړي وای، او هغه ناخوالې چې پاکستان مخکې کوي نړیوالو ته په ګوته کړي، او د پاکستان سره جدي وغږېږي. زه پوهېږم چې اوس یې هیات ځي پاکستان ته، ولیکن دا لوبې نه کوي، اعلانونه دې وکړي، فیصله دې وکړي. دا کوربه هېواد حق لري، د څه لپاره موږ غوښتي وو؟ زموږ خبرې خو واورېدې، آیا د پاکستان خبرې معقولې دي؟ آیا د منلو وړ دي؟ آیا د بین الدول او د بین الملل د قوانین سره سر خوري؟ دا باید دوی ووایي. خو دوی هم لوبې کوي، دوی هم سیاستونه کوي چې فقط د افغانستان له وضعیت د کریډیټ ترلاسه کړي. درست. راتلونکي کې څه تمه امید شته؟ تاسو څنګه ارزونه کوئ د وضعیت؟ آیا کومه بله غونډه به هم ترسره شي د پاکستان او افغانستان ترمنځ؟ اولې نه، پاکستان مجبوره ده. دا فشارونه چې راوړي، کله بدماشي کوي، کله د مذاکرات نه وځي، کله تلیفون ورته راځي، کله بیا دغسې غوښتنه کوي چې ټي ټي پي پاکستان کې اوس پرمختللی ده. تاسو چې په افغانستان کې اسلامي حکومت غوښته، موږ هم اسلامي حکومت غواړو. باید هلته اسلامي حکومت وي چې نور موږ ته داسې خنډونه پرېږدي، زموږ مهاجرونه ځوروي، زموږ تجاران مالونه دروي، او زموږ د هېواد په ضد باندې کړنې ونه کړي. او تاسو چې ویلې چې جهاد افغانستان، دفاع پاکستان، نن ورځ زه وایم د یو افغان په توګه جهاد ټي ټي پي دفاع افغانستان، ولیکن موږ یې په کورنیو چارو کې مداخله نه کوو. دوی د خپله مذاکرات وکړي، که جګړه کوي مهرباني، موږ کار نه لرو. مګر زه غواړم چې څنګه مې اسلامي هېواد وي. نو د دې لپاره ورسم چې دا غونډې پاکستان مجبور دی چې مذاکرات ته راسي. دا دریم ځلم دوی ترکیه او قطر په زور راوستل، مګر دوی لوبې کوي، بیا به راځي، مجبوره ده، تر ستوني پورې په قرض کې غرق ده. او د افغانستان امنیت موږ په سلهاوو وارې ویلي دي، د افغانستان اسلامي امارت ورته ویلي دي چې پخوانیو مشرانو حکومت ورته ویلي چې مه کوه، زموږ په کور کې ور مه بلوه، دا اور به ستا له منه اخلي. او د افغانستان امنیت او اقتصاد لومړی د پاکستان په ګټه ده. خو دا بې شرمه حکومت، دغه نظامي او ملکي حاکمان نه د خپلو خلکو په فکر کې دي، عام ولس ډېر شریف ولس. زموږ خوا هم دا اوس پرې بدېږي چې 1 کیلو بادنجان رومي په 2000 کلدار رسېدي. زموږ غرونه دي، زموږ خوا به دي. خو دا حاکمان په دوی هم
ظلم کوي او په ګاونډي بدل کوي بیا په افغانانو روږدي شوي دي پخواني خوبونه یې لیدلي ویلې در څنګه خوله ماتونکی جواب لري بدلونه په ښارونو کې د جشن په توګه وګرځېدل پاکستان دا خوبونه نه ویني مذاکرات اول موږ اړتیا نه لرو دا مذاکرات باید د افغان لوري نه وي شوی د دوی غوښتنه اوس کینی په هم د ستراتیژیک بدلون راولي کني هار به لیدي وتري ډیره مننه د پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم مننه کوم ښاغلی لاله صاحب تاسو هم چې ماته مننه مهرباني عزتمند لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم ښې چارې